قاتل د نیولو نه پس د پلار سره د عمل د پلار په یو نوې مجمع یو نوې جلسه چې خلک ورته راټول شوي د مالکان نه میلمانه راغلي د قاتل په باره کې څه ویلي دي دا سره معلومات شریکوم دوستانو که یو وخت تاسو اوریدلی هم چې د ریحان زیب والد صاحب ډیر ثابت قدم ولاړ دی او هغه هیڅ داسې قدم نه اوچتوي یا د خولې نه هیڅ داسې خبره نه وباسي چې په هغې باندې پښتانه خفه شي یا د چا زړه ته پې تکلیف ورسي یعنې د خپل زوی شهادت برقرار ساتلی خو بل اړخ ته هغه هم یو پلار دی زړه ته تکلیف رسېدلی دی زړه یې زخمي شوی دی نن په باجوړ کې په سلارزو کې یو تعزیتي غونډه وه خلک راغلي د ملکړ نه چې په هغه جلسه کې هغه وویل چې د زیارت پورې وخت دی یعنې د دې را روان زیارت چې کوم د دې پورې وخت ورکړی چې قاتلان دې ونیول شي او قاتلان دې موږ ته پیش کړی شي او پوښتنه دې وکړی شي چې د اخره د هغه ګناه څه وه چې په کومه ګناه باندې هغه ووژلو په کومه ګناه باندې هغه شهید کړلو هغه یې وویشتو په ډزو باندې دوستانو دغه جرګه کې په دغه تعزیتي غونډه کې نور هم د ملکڼ مشرانو هغوی هم پکې شرکت کړی او هغوی هم پکې خبرې وکړلې چې بالکل موږ د ریحان زیب والد صاحب سره ولاړ یو د دغه قاتل د نیولو په کلکه باندې غوښتنه کوو که تاسو وګورئ نو یو وخت په سوشل میډیا باندې داسې خبرونه هم چلیږي چې د عرفان په نوم باندې یو کس چې ریحان زیب په ډزو باندې ویشتلی او ریحان زیب شهید کړی او هغه د بیاوالي پولیسو نیولې دا خبر په سوشل میډیا باندې ډیر زیات گردش هم کوي ډیر زیات وایرل هم دی خو بل اړخ ته چې موږ مکمل معلومات وکړل نو داسې ښکاري چې دغه هسې چا افوا ګډه کړې ده هسې چا افوا خوره کړې ده که دغه حقیقت نو اوس به دغه خبر ټول مخې ته راغلی خو داسې څه خبره نشته تر اوسه پورې د دې خبر په باره کې نور څه اپډیټ مخې ته نه دي راغلي البته موږ تاسو ته پکار دي زه بیا هم وایم موږ دا خبرې په بار بار کړي دي چې د ریحان زیب والد صاحب سره په کلکه باندې ودرېدل پکار دي او دغه ظالم قاتل چې هر څوک دی د سزا غوښتنه کول پکار دي چې د ریحان زیب شهید کورنۍ ته انصاف ملو شي او الله پاک دې د هغه درجې اوچتې کړي